سرک زندگی نامزد مې زما لپاره ځان وژنه وکړه. رښتینې کیسه. سلامونه، مینه او درنښت ټولو اوریدونکو ته. امید لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه پښتو رښتینې کیسې او پدري داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خورکۍ د ژوند کیسه ده چې داسې لیکي: سلام، زما مستعار نوم شکیلا ده. زما پلار غریب کار و. زه 6 ورونه لرمه. کله چې زه لا ماشومه ومه، مور مې پر ما باندې د کور کارونه یې کول. ځکه مور مې د کور په کارونو کې ډېر تنبله ده، نه یې خوښېږي، او د همدې په خاطر زه بې سواده پاتې شوی یم. مور مې زه د کور د کارونو لپاره مکتب کې شامل نه کړمه. زموږ ټول خپلوان به زما مور ته ویل چې شکیلا مکتب کې شامله کړه. مور به مې ویل شکیلا جنۍ ده، مکتب څه کوي، پرېږدئ چې د کور کارونه زده کړي. سبا میړه کوي او کار به یې زده نه وي. خو همداسې لږ لږ غټېدمه. کله چې د پیغلتوب موسم ته ورسېدمه، زموږ یو خپلوان و چې زموږ د کوڅې امسایه هم و. هغه یو زلمی زوی درلوده چې فیصل نومېده. فیصل ډېر ښکلی جذاب ځوان و. پوهنتون کې و او هغه کورنۍ ما پسې جرګه راغی. پلار او مور مې هم راضي شو او زه یې ورکړمه. زما د کوژدې مراسم یې ښه په شان و شوکت ونیوه او د کوژدې په مراسم کې زه یې نکاح هم کړمه. ځکه موږ رواج لرو چې وروسته له کوژدې څخه هلک د خپل خسر کره راځي. زه خپل د عادت څخه تاسو ته ووایم. زه پخوا ډېره مسته ومه او ډېر به مې خندل. فیصل به تل ما ته ویل چې ولې ډېر خاندې. ما به ورته ویل چې زما عادت ده. مګر فیصل پر ما شک کړی و چې زه په موبایل کې بل هلک سره اړیکې لرمه. یو ورځ یې راته ویل شکیلا، ته دې موبایل لرې کړه. زه نور نه غواړم چې ته موبایل ولرې. ما د فیصل دغه خبره خپل پلار او مور ته وکړه. مور مې د فیصل سره په جنګ شو چې ته ولې داسې شک کوې زما په لور باندې. له دې خبرو څخه ټول زموږ خپلوان خبر شو چې فیصل شکیلا باندې شکمن شوی. بیا ځینې د موږ خپلوان به ویل چې فیصل رښتیا وایي، ګوندې فیصل شکیلا یې چا سره لیدلی وي. هره ورځ زما عزت پسې خبرې کېدل. زه هم ډېره په تنګه شومه او فیصل سره په ضد شومه. فیسبوک مې جوړه کړه او هر چا ته به مې مسج کول. په دې کې یو هلک پیدا سو چې هغه سره ما ډېر مسج کول او زنګ به مې هم ورته وهل. له هغه سره ما د یارانې اړیکه ونیوه. وروسته له څو ورځو څخه قرار مې ورسره کېښوده. لاړمه. یو هوټل ته زه یې وغوښتلمه. هلته چې لاړم هلک مې ولیده. ډوډۍ مې ورسره وخوړه.
او هغه ته مې د خپل د ژوند ټول کیسه وکړه. هغه راته ویل هیڅ مشکل نسته، ته خپل نامزاد څخه طلاق واخله، زه در سره واده کوم. ما هم وروسته له هغه فیصل سره ښه چلند نه کوه. کله چې راتله ورسره مې خبرې نه کول، پلمې به مې ورته جوړول. فیصل ما ته ویل ولې داسې کوې؟ لکه چې بل یار دې پیدا کړی. ما هم ورته ټول حقیقت ویل او ورته مې وویل نور نه غواړم له تا سره اوسم، ما ته طلاق راکړه. فیصل ډېر غوسه شو او جنګ یې وکړه. دغه خبره ډېره غټه شوه. خبره محکمې ته ورسېده. بالاخره طلاق مې واخیسته. کله چې ما خپل طلاق واخیسته، خپل یار ته مې زنګ ووهه او ورته مې ویل اوس زه آزاده شومه، اوس د خپل مور زموږ کور ته د جرګې لپاره ولېږه چې نامزاد شو. یار مې چې پوه شو ما طلاق اخیستی، ټول شیان یې راباندې بند کړه. شماره یې خاموش سو، فیسبوک یې ګل سو. تر نننۍ ورځ پورې نور ما د هغه اواز هم وانه اورېده. هغه ما باندې ټیم پاس کو او زما ژوند یې خراب کړ. ای کاش ما طلاق نه وای اخیستی. یو هفته وروسته د طلاق څخه فیصل زهر وخوړل او ځان وژنه یې وکړه. د فیصل د ځان وژنې سره سم زموږ ټول خپلوان ما پسې سپکې سپورې خبرې کول. نور څوک زما لپاره خاصګار نه شو. زه 8 کاله خپل مور و پلار کره پاتې شومه. زما مور تل تشویش کول چې شاید شکیلا تر آخر د عمر مجرد پاتې شي. یو ورځ زموږ څنګ کور ته نوی همسایه راغی. هغه ښځه موږ کره راتله. ما خپل د ژوند ټول کیسې هغه ته وکړه. هغه ښځه زما مور ته ویله خورې زما ورور په جرمني کې ژوند کوي. د واده څخه یې 100 کاله کیږي مګر اولاد نه لري. اوس غواړي بل واده وکړي د اولاد لپاره. که تاسې شکیلا ورته ورکړئ ښه به آرامه شي. خپل د ورور عکسونه یې موږ ته ښکاره کړه. زما مور و پلار هم زه یې ورکړمه. کله چې کوژده مو وکړه زما نامزاد د جرمني څخه راغی. خپل نامزاد مې چې ولید او هغه عکسونه یې چې موږ ته ښکاره کړی وو، ځمکه آسمان پکې توپیر و. دا سړی چې راغلی و بوډا سړی و، د 80 کالو و. زما کورنۍ څه ونه ویل او ما هم ومنل، ځکه که دا ځلې ما ځان خوشي کوو او دا نامزادي مې رد کول، نور هیڅوک جرأت نه کوو چې ما سره واده وکړي. د مجبوریت له روی څخه ما ومنه. واده مې وشو. زما خاوند 20 شپې په کابل کې پاتې شو. وروسته د 20 شپو څخه لاړ جرمني ته. دا چې بوډا ده خیر، خو زما خاوند ډیر بد اخلاق انسان هم ده. په تش خبره جنګ کوي او تل راباندې شک کوي. زه خپل د خاوند له ډیر جنګ څخه ستړی شوی یم او ځان سره تل عذاب وجدان باسمه. ځان ملامتومه چې ای کاش فیصل څخه مې طلاق نه وای اخیستی. شاید نن فیصل ژوندی وای. بیا ځان سره وایم چې زه هیڅکله ښه ورځ نه وینم.
ځکه چې د فیصل هزار وهلی یم. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، امید لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بل کیسه تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.